الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السؤالات وجوابات بدي مباركة سلسلة كي داغینه باندې ورور تپوس کړی، ډېر ناشنا تپوس ته وي. زما ورور دی، هغه د یو زنانه سره رابطه وه او زنانه له خاوند طلاق ورکړی و، رجعي طلاق، اولنی یا دویم طلاق، او هغه په عدت کې و، د ده ورسره خبرې اترې. بیا چې کله د هغې عدت ختم شو، خاوند واپس نه کړه، نو دې ورور مې د دغه ښځې سره واده کول غوښتو، خو ما په اعتراض وکړو چې تا د دې سره په هغه وخت کې خبرې کړي دي چې دا لا د خاوند د نکاح نه وتې نه، نو زه پرې راضي نه یم. سوال دا دی چې راځه چې کوم کار کوم دا صحیح دی که غلط دی، زه پرې راضي شم که نه راضي کېدل، نه راضي کېدل غوره دي. جواب د دې مسلې اول دا یاد ساتئ، د کله نه چې دا موبایل او دا کیسې راوتې دي، دا ګډې وډې رابطې دا ورسره ډېرې شوي دي. هغه زنانه چې هغې له رجعي طلاق ورکړی شي، د خاوند ورله یو طلاق ورکړی، دویم طلاق ورکړو، یا هغه زنانه چې خاوند یې مړ له او عدت تېروي، د عدت په دوران کې صرف هغه زنانه چې خاوند یې مړ له او عدت تېروي، هغې ته تعریض کولی شي. تعریض موږ مخکې خبره ذکر کړې چې اشاراتو کې ورته خبره کولی شي، تصریح به نه کړي. او چې کله طلاق ورکړی شي که نه طلاق، او زنانه عدت تېروي او دا رجعي طلاق وي، نو په دې کې ورته په اشاراتو کې هم خبرې نشي کولی، ځکه چې ته څنګه هغه زنانه ته په اشاراتو، تصریح خو پرې، تصریح یعنې صفا خبره، اشاراتو کې ته څنګه هغه زنانه سره خبره د واده کوي چې هغه د یو سړي په نکاح کې لا ده، یو سړی راولي خپلې ښځې له طلاق ورکړو، دا به 3 حیضه عدت تېروي یا 3 میاشتې، څو پورې چې دا عدت ختم شوی نه وي، دا ښځه د په نکاح کې ده، او ده له شریعت اختیار ورکړی دی که دی پکې فایده ایني او خیر ایني، نو دی واپس کېدی شي، دا ښځه واپس کولی شي. او یو بل کس راغی چې هغه واوري طلاق ورکړی، هغه ورته ټلیفونونه شروع کړو، ګپ شپ ورسره لګوي، دا غیر شرعي طریقه ده، دا حرام دی او دا ګناه کبیره ده، په دې باندې د امت اجماع ده. ګوره یو ګناه د هغې ته ویل کېږي تخبیب، په عربي کې تخبیب ورته وایي، او تخبیب معنا په یو ښځه باندې، په یو سړي باندې د هغه ښځه یا د هغه نکاح ورانول یا د هغه کور خرابول. او خفه نه شي، دا زه ډېر په احترام سره هم دا کار پښتنو کې ډېر زیات دی، او حدیث کې دا راځي. ګوره 2 حدیثونه تصریف ویم دې باب کې، امام ابو داود راوړی دی، رسول صلی الله علیه وسلم وی لیس منا من خبب امرأة علی زوجها، هغه سړی زما په امت کې نه دی چې یو ښځې تعلقات د هغې د خاوند سره خراب کړي، بس سړی زما په امت کې نه دی. په بل حدیث کې داسې راځي، امام ابو داود دغه حدیث هم راوړی دی، من خبب زوجة امرئ، چا چې د یو سړي ښځه یا د یو سړي د ښځې تعلقات یې د هغه سره خراب کړو، کور یې وله ګډوډ کړو، لیس منا، دا سړی به موږ کې نه دی. د تخبیب یاد کړئ دا فایده، تخبیب صرف داسې نه کېږي چې پردی به د بهر نه بل راځي، کله داسې وشي، خو کله ګورئ تاسو ته سوچ کړی چې دا پلار هم دې کې واقع کېدی شي، دا رونه، دا خویندې، ملګري، او هغه داسې چې پلار یې ښه تېری دی هلک پورې چې ته دا ښځه لرې کړه، بې وجې کور یې وران کړو، یا د جنۍ سخر خپل زوی پورې نښتی دی، د انګور په باره کې ورته خبرې کوي، یا داسې کله وشي چې دا رونه د خور ته داسې وایي، یا دا پلار د لور ته داسې وایي چې کله لاړه شي که نه پلار کره، نو دا ستا څنګه خاوند دی، ستا د سره څنګه ژوند تېرېږي؟ دا ډېرې خطرناکې خبرې، دا وړې خبرې خو نه، د هغې زړه توری د هغې خاوند دی. یو خو یو مسله راشي، غټه مسله یې کې ناستې ته ضرورت دی، نصیحت ته ضرورت دی، جدا خبره،
خو بعض موږ اورېدلي دا سپکې خبرې به کوي ته څنګه لور خور ته دا وایي چې ته څنګه د ده سره ژوند کوې او ستا د سره ټیم څنګه پاس کېږي د هغې خاوند دی نصیب کې و ته ورته نصیحت کوه وایه صبر کوه چې هر څه دغه ستا خاوند دی ستا هر څه دی بعض وروڼه خور ته به دا وایي ګرم ګرم کېږي بیا په موقع باندې هېڅ نشي کولی خو چې کله دا خور راشي ورته داسې ووایه او که یې درته څه ووایي موږ یو که نه دوی بیا په دوربین کې هم نه ښکاري خو که څه درته ووایي موږ یو او چې څه ورته ووایي 2 ورځو له دا خور دلته راشي ټول بنګ بنګ کوي په دې پسې په شا خبرې کوي دا دلته راغلی دا بچي م راوستي دي او دا موږ ځان له حالات داسې او راته دا هغه هلکان دي چې دې ته وایي ته ورته داسې ووایه موږ یو که نه دا په خور لور باندې د کور ورانول دا د کمقلانو خلکو کار دی یا پلار لور ته وایي ښه ډاډه جوابونه کوه زه یې منه ګوره صحیح ده یو سړی به پښتني یو سړی به زوروري یو سړی به هر څه خو ګوره کور کې سل خبرې راځي په هر ځای کې به ستا لور خور د خاوند سره مشتګریواني په هر ځای کې به هغه خواخېله جوابونه ورکوي او ته به روزانه ور روانې او ټوپک او سوباړې او دا به دې راغستې جګړې به کوې او ستا په دې کور کې چې تا سره دا ښځه ناسته ده دې سره ته څه کوې دا سوال د ده نه وکړه دا چې ګرم ګرم کېږي ډېر که نه وایه ستا څه کردار دی د دې خپلې ښځې سره چېرته ستا او د دې په منځ کې خبرې نه دي راغلي نه وایي څه خو ډېرې راغلي نو ته دا خوښې چې ستا دا ښځه تا له جوابونه درکړي او په هر ځای کې تا سره به جګړې کوي او د دې وروڼه به راماتي تا سره به فیصلې کوي دا هم د لور خور کور ورانول دي خو دې به پوهه نه دی چې زه کور ورانوم دا شان ملګري راشي که هغه د زنانه ملګري زنانه راشي هغې ته وایي دا ستا دا خاوند داسې دی او دا دغه دی او د ده نه خو هغه که هغه ځای کې واده شوی وي هغه ته ډېر ښه دا خبرې ډېرې کوي دا زنانه نو دا ګناه کبیره ده یا ملګري هلکان لګیایي ملګري ته چې دا تا څنګه کور کې واده وکړو د دې نه خو که د بله زنانه دې کړی وی او لږه تعلیم یافته وی او لږه دا وی لږه دا دا ډېرې نقصاني خبرې دي موږ خو دا وایو چې موږ مجلس کې ګپ شپ ولګو او قصه ختمه شوه کیسه په دغه ځای نه ختمېږي دا په زړه کې یو ټک پاتې شي بیا دا سړی یا دا ښځه چې لاړې شي دغه سوچونه کوي د هغې نه ورو ورو د دوی تعلقات خراب شي خراب شي خراب شي کور دې ګوره د یو مسلمان ټول وران کړو بلکې د مسلمان شان دا دی که چېرته تا ته څوک ووایي چې زما دا مسله ده د خپلې کورنۍ سره یا یو ښځه ښځې ته فریاد وکړي نو په نصیحت پې ته به ورته نصیحت وکړي او کوشش به وکړي چې د دوی جوړه راولي الا هغه مسلې چې هغې کې ناستې ته ضرورت یې جرګې ته ضرورت یې هغه جدا مسلې دي نو دې کس چې دا کوم کار کړی دی روا کاري کړی ناروا کاري کړی حرام کاري کړی اوس راځو دې مسلې له چې هغه خاوند پرېښود واپس یې نه کړه اگر که بعضو علماو دا ویلي دي وایي چې یو څوک راولګي که نه او د یوې ښځې نکاح د خپل خاوند سره خراب کړي او بیا ورسره واده کوي دا واده نه کېږي خو نه جمهور العلما دا وایي اکثر د امت علما وایي نکاح ورسره کېږي سره د ګناه اوس موږ ډېر ورته دا وایو که دا زنانه دینداره زنانه او خاوند ورته نه راواپس کېږي خاوند ورسره خبره ختمه کړه او که د ده ضروري ونه غواړي کېدی شي دا کور کې دغه شان پاتې شي بیا د سره څوک نه غواړي او دا هم توبه وباسي او د هلک هم توبه وباسي او دې نه بعد دوی یو بل ته راواپس کېږي انشاءالله دې کې به څه حرج هغه نه وي او خلاصه دا شوه چې صبر پکار دی مشر له ورور دی که پلار دی چې معلومات وکړي اول که چېرته د هغه خاوند په څه طریقه دې معلومات وکړي که د هغه زوړ خاوند اراده یي د واپس کېدو نو بیا خو هغه حقدار دی او که نه ده ته پته ولګېدې چې اوس ورته څوک نه راواپس کېږي خاوند یې هغه زوړ خاوند پرېښود او کېدای شي بل څوک یې ونه غواړي نو بیا د ورور دپاره خبره کولی شي خو سره د دې چې دوی ته دا وایي چې دوی به توبه وباسي دا کار د ګناه دی یو ښځه د خپل خاوند په نکاح کې ده او دی ورته وایي چې زه به تا سره واده وکړم او زه به تا هلته بوځم او زه به تا دلته راولم دا خو ته کور ورانې د هغې یو خاوند شتي د هغې یو کور شتي او ته ورته الټه دا باغونه جوړی شنه شنه او زه به داسې وکړم او زه به دغه وکړم او دا ورسره یاده کړې دا کمې رشتې چې په دې بنیاد شوي دي که نه چې پردی کور پې وران کړي بل او زه به دا وکړم او زه به دغه وکړم سبحان الله دا کورونه
اکثر نه آبادیږي بیا ځکه چې شروع هغه د ګناه نه شوې ده. والله اعلم.